د پښتو ژبې نامتو هنرمند جاوید امرخیل نن کلیزه ده. هغه له نن څخه 11 کاله مخکې د اپریل په 22 نیټه په پکتیا کې زیږېدلی و. جاوید امرخیل په پښتو موسیقۍ کې ځانګړی نوم او مقام لري. هغه تل د ښې موسیقۍ سره ښه شاعري ویلې ده او د دې ترڅنګ یې ښکلې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. د نوموړي هره سندره له ستر پیغام ډکه وي او دغه له سندرو څخه ښکاره کېږي چې نوموړی له خپل هیواد او خلکو سره څومره مینه لري او په هیواد او خلکو څومره دردمند دی. جاوید امرخیل د پکتیا په ځاځي ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. هغه په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې موسیقي مینه ده، د زړه له تله سندرې وایي او تمثیل نه کوي. هغه وایي که یې تمثیل کولی نو چا به یې اوس سندرې هم نه اورېدلی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ څخه یوازینی سندرغاړی دی او ښایي په کورنۍ کې له ده پرته بل څوک سندرغاړی هم پیدا نه شي. جاوید امرخیل چې ژوند سړو تودو ته پرې نه ښود چې له اتم ټولګي څخه مخکې زده کړې وکړي او غریبۍ ته یې لاس پورې کړ. هغه ډېر کارونه وکړل خو اخر هم د سندرو نړۍ ته راغی. نوموړی لومړی له احسان عرفان او ماسټر علي حیدر څخه د موسیقۍ زده کړه ترلاسه کړه. هغه وایي چې سندرو ته راتګ ورته دومره اسانه نه و ځکه کورنۍ نه پرېښوده چې سندرې دې ووایي. وایي کورنۍ ورته ویل چې موږ ته د سندرو پیغور مه جوړوه، خو په وینا یې چې کله یې خلکو سندرې خوښې کړې او کلیوالو یې هم په ټلویزیونونو سندرې ولیدې نو بیا ورسره د خلکو راویه بدله شوه. جاوید امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې هم له هغو ټولو خلکو څخه مننه کړې ده چې هغه ته یې د کلیزې مبارکي ورکړې ده. له تاسو ټولو درنو ملګرو او مینوالو زړه له تله مننه کوم چې د کلیزې مبارکي مو رالیږلې. له مینې مو قربان، ټولو ته د ښه ژوند په هیله یم. ژوند مو خوږ او بختور اوسه. په درنښت، جاوید امرخیل.